څه نه وایم کري ته وایه تا واورو. یو دلیل یو روایت خو به دې راوړی وي چې دغه تاسو نن ورځو کې ماتم کوئ زنځیر وهئ دا کوم امام کوم اهل بیت درته ویلي چې دا کارونه وکړي؟ او بادشاه دا سوالونه کوه صرف بس د چرګ و غلا دې ته ناست اوس. نه د چرګو غله خو تاسې اساس امام حسین علیه السلام مو کله شهید کړل هغوی سره وایي چرګې وي وایي تاسې پټې کړي دي تاسې کتابونه وایي. نه نه چرګ و غلا داسې څه نشته ري. اوس ګوره ته کنه 12 امامه یې کنه نه څومره نظام د در ترتیب ګفټنګ لیول د ښه چلیږي بیا ور در باندې بل ده دا دومره روایتو کې دا دلیل راوړه ګفټنګ نظام د ښه چلیږي که نه سینه زني دې کړې که نه یا ویله ته دا خبرې پرېږده دا تاسو څنګه یې پرېږدې د الله دولس امامان څنګه بنده نسته له موږ سره په دې ځای کې چې یو پیپفول غوندې انسان وایي چې داسې سم یې زړه ورته ته اوس ګوره اوس مثلا موږ درته وایو راځه علمي خبرې وکړو له دې نه به تېر سو چې ګیف ده و پلانۍ ده و پلانۍ ده علم څه په ته د علم قابل وي ته ورور مې نه نه مه کوه اوس دا اهل بیت به موږ څنګه منو خبرې به منو او که به د اهل بیتو د خبرو خلاف عمل کوو هغه سي محترم اوس به ته د الله په ذات ګوره هشام هغه سي د الله په ذات قسم ګوره غوښته د الله په ذات می قسم درته وکړل دا اوس یو روایت ما ته وخیه دا یو روایت دا اوس زنجیر را اخلم دلته ځان در سره وهم څه شي زنجیر را اخلمه دلته د دې ټولو د 1500 مسلمانانو په مخ کې ماتم در سره کوم یو روایت له 12 امامانو راته وخیه چې تاسې زنجیر ووهئ سینه ووهئ مخ ووهئ او تورې جامې واغوندئ ماتم وکړئ کاری صاحب بله دی خبرو ستانه د زیب نه درکوي هغه سوچده ولکه شعر راغی وړوکی شعر دی کې بیا شوي دی وایي ته نه لګوي ښه اوس تا باندې غور بل کړی هغه ته هم سوځي پر اوسه کال دې هم روایتونه رانه وړل وتښتېدې په منډه بریالی شي لاندې کښېنه شیشه ټکوه ورځه لاندې کښېنه شیشه ټکوه دومره حیثیت نه لرې السلام علیکم مولوي صاحب وعلیکم ناظر صاحب مهرباني مولوي صاحب ښه حیثیت او ښه دی مهرباني وکړي قدرمن سي قاري صاحب مونږ دا هغه بار اورو لکه د ډېر وخت نه دا خبر را روانه ده چې 4 کتابونه که نه یو قرآن او 3 ورسره تورات انجیل زبور بیا وایي چې یاره په موسی علیه السلام باندې تورات نازل شوی دی عیسی علیه السلام باندې انجیل نازل شوی دی زبور داود علیه السلام باندې نو آیا په قرآن کې داسې شته دی چې په موسی علیه السلام باندې تورات نازل شوی دی و قرآن کې داسې آیاتونو کې په صراحت سره نه دي راغلي اما تورات چې راغلی د خدا ورکړی موسی علیه السلام ته ده قرآن یو اشاره النسوي بل دلاله النسوي نو هم له اشاره الناس او هم له دلاله الناس نه دا ثابت دي صحیح ده اوس مثلا کله تا نه په همدغه ځای کې څوک پوښتنه وکړي دغه قرآن عظیم شان موږ څنګه ومنو چې دا الله جل وعلا نازل کړی ده په محمد رسول الله باندې ته به څه جواب ورکوې قرآن د هغې جواب ورکوي که نه مونږ دا کتاب ستا طرف ته نازل کړی دی هغه خو قرآن وایي تو خو یار دا قرآن ما ته ثابت کړی چې دا د الله کتاب ده قرآن د الله کتاب نه دی ولې تا لیدلی ده زه وینم که نه تا له چا اورېدلی دي چې دا د الله کتاب ده تا ته چا ویلي الله ښه ته سورة الفاتحه ووایه سورة الفاتحه الحمد نه مونږ شروع وکړو الحمد لله رب العالمین سورة الفاتحه بسم الله الرحمن یو لحظه صبر ساغه صاحب دلته د موږ پخوانی هغه راغله مهرباني اس هشام صاحب مهرباني هغه صاحب خیر راغلی مایک د خلاص السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه مهرباني وکړئ
هغه هغه صاحب راغلو مهرباني وکړي. مهرباني احتشام هغه مایک د خلاص که څنګه سونی کېږي که څنګه مهرباني مهرباني وکړئ ماواز مو راځي مهرباني وکړئ څه وایاست ښه دغه کس نوم څه شی ده افتي صاحب مایک د خلاص که مناظر صاحب سورة الفاتحه تلاوت کړه مناسب سورة فاتحه به تلاوت کوم خو بیا به معلوم د څو خبرو جوابونه بیا راکړي دلیل سره بسترګو سورة الفاتحه تلاوت کړه سورة فاتحه چې کوم ده کنه قاری سے دا د غون قران یو قسم له سمری ده ما تلاوت درته ویلې ما سمری نه درته ویلې ما دما خبرو ځان را سره پوکه تم پښتون یې زم پښتون یې ما درته وی سورة الفاتحه تلاوت کړه تفسیر مې نه درنه وکړې مهرباني جی الحمد لله رب العالمین بس الرحمن الرحیم بس دا ما ثابت کړل چې رسول الله دې ویلي الحمد لله رب العالمین القرآن نبی را ثابتوي سي الحمد لله رب العالمين بل خاطب نزي لم دغه قرآن عظیم شان بدارة ثابتوي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة ام دغه تلاوت کړي لکه تاسو تلاوت کړي مهرباني قرآن کې الله پاک سوې بلغ ما انزل الیک بلغ ما انزل تا واورد النبي عليه السلام نه څنګه ما اورید النبي عليه السلام دا نبی عليه السلام چې کله تبلیغ کول سي بلغ دي ما خبره ګوره تاسو دومره یو عجیبه لا علم نه خالی او بعقل خلق یاسته چې دي ما سوال په کوم ځای کې ده منډه دي چیرې واخیسته زه درته وایم چې دا الحمد لله رب العالمین دا تا وویل اوس مثلا دلته یو څوک راځي دغه عمر جان دغه درته وایي الحمد لله رب العالمين دا سوای دا تلاوت صحیح ده که صحیح مولانا سیب تا چې بیا د حدیثونو د کتابونو انبار کړی دي بلی خواته مزه ناظر صاحب بلی خواته مزه اوس مثلا دلته یو بل څوک راځي هغه درته وایي چې الحمد لله رب العالمين دا سورة داسې نه ده هغه درته وایي چې الحمد لله رب العالمون الرحمن الرحيم دسي واي دسي تلاوت کوي اعراب بدلوي وسمات دا ثابت کړل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سورة الفاتحه په امدغه شکل تلاوت کړی ده نبی عليه السلام زبر زیر پیش همزه ته زبر ور کول لام ته زیر ور کول لفظ دی الله جل وعلا مشدد وین سوره الفاتحه کې اسانه سوال د داره ثابت کړل چې نبی علیه السلام دا تلاوت کړی مهرباني دي زړه سره اله مهرباني مایک مخلاص کې د سوال مطابق جواب ورکړه مولانا صاحب تا ته خو ما وی چې قران رسول چې کوم دی رسول وای پیغام وړو والو ته صحیح ده الله پاک رسول معنا نه درنه وکړي ما دي رسول معنا نه درنه وکړي ما دي رسول معنا نه درنه وکړي ما جواب راکړه ګوره خبرو کې نشي راګراوله دلته د دوزو ځای نه ده دلته د مؤمن په قبضه کې الحمدلله دلته د منکرین د احادیث او لایف نه د سیر قسم دوزي ولي یا غډوزي ولي دلته د مؤمن په قبضه کې راغلی سورة الفاتحه ما ته ثابت کړ چې رسول الله داسې سورة الفاتحه تلاوت کړي د خلاص سو خبر مهرباني وکړه اله تدسی خبره کې ناشنا خبره کې مولانا صاحب سورة داسې ناشنا بواوري داسې ناشناوي بواوري دا د تاسې حال ده لموږ نه پښتنه وکړه د رسول الله له امتیانو نه پښتنه وکړي او بعقل و جاهلو سی اوس دلته درته کېږم او درته وایم چې قال رسول الله تو خو دې قال رسول الله ځای ته نه راځئ بچیانو تاسو خو هلته راځئ نه ناشنا خبرې کوي نو تاسو چې ټوله ورځ له ملحدینو سیکولرانو سره تېروئ خو دلته راسئ قرآن زده کړئ دین زده کړئ حقیقي دین ته وخت ورکړئ بالکل چې دغه ټول ملحدین دی را یو ځای سي په خدای قسم چې دغه یو د سورة الفاتحه جواب تاسو ونه کړلی سي بالکل بل خواته بنځي د زړه سره یعنی اوس بیا غدي حلوا سوال مم درنه کول خو بخ دی بیدار سو چې وایش ناشنا خبري ډېر ناشناوي باوري ښه تاسو دا فکر کړی د سي دغه 1400 وکاله سي د رسول الله امت راغلي د ټول ډوډۍ خوړلې دي نه څه شي ډوډۍ خوړلې
لکه دلته هغه د الخور په الحاد کې هغه پټ ملحد نه ده، په الحاد کې برکتای، کله یې داد راخیستلی وي، کله یې بل څه شی راخیستلی وي، خوري درته ناست وي، بیا شونډک هم درته دغه بغم 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 لکه د ماشومانو هغه پلسټیک ناوکۍ نه دي، بالکل قاری هغه کوک سي ورکوي بیا درته خوري داسې داسې. ته خو یو وار دلته لیک پاتې شه او بیا چالاقي ته ګورې، د دې دا چالاقي ته مو پام ده. سوال په کوم ځای زورتان سورة الفاتحه تلاوت کړی وایي چې سورة الفاتحه دا د قرآن عظیم شان پلانۍ دلته ګوریا لیک فکر کوي چې دلته راځي. نور ملایان به یو قسم در سره ځي، لیک بحث وخت به در کوي، لیکن دلته به په سوال زیرا سره ها و تر مذهب دی وګرځم. راځه مهرباني د ملګری څوک شفیق کټوازی مهرباني تاسو مې خلاص کړئ. شفیق نیاز علي صاحب مهرباني تاسو مې خلاص کړئ. نیاز علي وی پی این صاحب مهرباني تاسو مې خلاص کړئ. څه پوښتنه لرئ؟ وی پی این مایک مخلاص کړئ مهرباني. علي صاحب یو بابل دی ویډیو را لېږلی، یو ډزمار دی، یو ډزمار یو لایف کې ویلی چې 4 کاله کېږي زه د قاري صاحب موډیټر یم، نن یې بل لایف کې ویلی چې 5 کاله کېږي د قاري صاحب موډیټر وم. ښه ما دا یم ترقي کړې، هغه نو یو چا ورته لیکلي وو قاري صاحب 2 کاله کېږي ټیک ټاک استعمالوي، نو ته دا 5 کاله څنګه موډیټر سوې؟ هماغه ډزمار داسې یو وخت کې یو چا په لایف کې داسې بې عزته کړی و، کته یې کړه، وایي بې غیرته سړی به پسې شا خبرې کوي او خپله بیا لګیا د تا پسې خبرې هم کوي. الله اکبر. دا خو اصلا کې د عمر جانه د زړه سره ما یو وخت کې همداسې قرآن کریم راواخیستل، د الله په ذات قسم په رب جل وعلا باندې د المؤمن دارالحفاظ د مخلص ملګري ډېر ګران دي بېشک، او دا قسم درته کوم، د الله په ذات قسم درته کوم چې دلته هر منافق له موږ سره ملګرتیا نشي کولی. بالکل دا قرآن کریم مې داسې راواخیستل مال اله العالمینه، کله مانه منافقت کېږي په دې میډیا کې، ما له دې خلقو نه ورک کړه، او که دا خلق له ما سره منافقت کوي اله العالمین مطلب به همدغه خلقو مالدا له ما نه ورک کړه. د الله په ذات قسم که 4 ساعته تیر و الله له دې ټولو منافقینو نه خلاص کړلم. بېشک د الله په ذات قسم چې 4 ساعته تیر نو له دې ټولو منافقینو رب خلاص کړل. بېشک یقینا چې منافقت کې شک نشته داسې خلک. نو عمر جان خبره دلته دا ده، په ګیدړې ته انګور نه رسېدل ویلي چې دا ترخه دي. نو دلته دا د سر په کجاوه کې چې ابابیل مرغان ناس وي، ها بالکل ابابیل مرغان ناس وي. دغه داسې خلق دی. یو وخت کې په لایفونو کې به ما پسې پخوا ویل، زه یو وخت کې سعودي عربستان ته لاړم، ریاض کې وم، نو بیا یو چا ماته یو لنګوټه اخیستلې وه، یوه زیړه لنګوټه، او بیا به د خلقو ویل وای دا لنګوټې موږ ورپه سر کړي دي، او یو بل چاته ویلي و چې دا لنګوټه موږ ته راوړه، موږ به دا پیسې بیا به زه دا پیسې درکړم. تقریبا یو 2 کاله خو بیا وتلي، 1.5 کال وخت کې چې هغه پیسې تر اوسه پورې له هغو خلقو ته نه دي ورکړي. دا داسې خلک لنګوټې په خر درته اخیستې. قاری صاحب محترم، بله ورځ یو ډزمار وایي ما ته یې وایي زه یې در راوښیي دا سر درته کونې تږدمه. کاشکې دومره تکړه وي. د خپرونه مه ورباندې مرداروئ، په دې پلیتو منافقو خلقو باندې د خپرونه مه مرداروئ. بارک الله فیکم. احمد زیسی عمر جان رب مو سرلوړي کړه. فقط همدا یوه خبره ده، وایي ګیدړي انګور نه سوی خوړلی، بس چیغې بغارې ویلې چې دا ترخه دي، بس. بالکل ګیدړي انګور نه سوی خد او چرګ وګوره، په مالګې څټل وګوره، المؤمن دارالحفاظ وګوره، 5 کاله خدمت وګوره. الله اکبر الله اکبر. او دې داسې بالکل قاري صاحب منافق سړی میاشت نشي ټینګېدلی، دا 5 کاله نو بیا چا لیدلی هم نه ده، څوک یې پېژني هم نه. په خدای عجبه. ښه جنید حسین صاحب مهرباني تاسې مې خلاص کړي. سلامونه قاری صاحب، څنګه یې؟ ښې جوړې؟ قدرمن الله مو قدرمن. قاری صاحب یو سوال، یو سني هلک کولی شي یو شیعه چیغې سره واده وکړي؟ دا جواب سوی د الله محمد سره. او ته جنید هم نه یې، غږ جنید ته وسو ښه.
بس څنګه یې که ښه یا نه کېږي د مسلمان او د شیعه په منځ کې نکاح نه کېږي. ښه حاجي مهرباني تاسې ما اخلاص کړئ جونې غالبا چې ویده یکلم الناس فی المهد وکهلا ویکلم الناس پیغمبر عیسی علیه السلام چې د خبرې کولې همدغه پیغمبر له خلقو سره فی المهد په زنګو کې یعنی د تی ماشوم و بالکل د څو شپو ماشوم و چې د خبرې کولې وکهلا او په زوړوالي کې عیسی علیه السلام زوړ سوی د اسمانو ته تللی نه خیر او عیسی علیه السلام چې بیرته راښکته سي دی به تر بوډاوالي پورې خلقو ته دین بیانوي نصیحت به ورته کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت به بیانوي. دا یو آیات ده. په دې په شمول ډیر آیاتونه نور دي چې پیغمبر عیسی علیه السلام په اړه په قرآن کې دا ثابت دي چې دا راځي. او د دجال هغه روایتونه چې په تواتر سره ثابت دي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سورة الاعراف د دې آیات په تفسیر کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د سورة الانعام په دې آیات کې د سورة الانعام په دې آیات کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وګورئ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وديك پیغمبر علیه الصلاة والسلام دجال ښودلی ده. نو قرآن عظیم شان نه انکار کول دي یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم له تواتر او احادیثو انکار کول دي. دا ظالمان خدای دې هدایت ورکړي. جنس محترم یو حدیث چې راځي ترمذی ذکر کړی د ابن ماجه او د ابو داود کې ذکر شوی دی کنه چې قیامت ته نږدې به خلک راشي په خپل تخت باندې یو تو وګد حدیث دی اوس خو چې لکه سهل ما حلال کړی دی او سم حرام کړی دی غیر به انکار کوي دا خلک خو باقي شامل نه دي کنه ستا خدا د قیامت له وړو نښو نه دا نښې دي کنه حلال ته به حرام وایي او حرام ته به حلال وایي. دا خلک خو د مراد نه دا کوم چې د انکار کوي د حدیثونه نو څوک ترې مراد دي څوک چې د حدیث نه مني کنه نبی رسول الله والسلام حدیث نه مني دغه خلک دي الله منهم دغه خلک د قیامت وړه نښه ده دا وړې نښې تقریبا تر یو نیم سل زیات موجودې دي اکثریت برخې د قیامت د وړو نښو موجودې دي. بالکل دا د شپو پرې منځونکې بیا راخلاص شوي دي دا د شپو پرې منځونکې دا بعضې متعي او صیغې یې کړي دي دا لکه بیا راغلل په دا سرسري ولي الله اکبر باندې وایي. ښه دا څوک دی وایي مهرباني دا نور څوک مهرباني رحیم صافی تاسې ما اخلاص کړئ رحیم صافی. وعلیکم السلام. قاری صاحب څنګه ښه یې جوړې قدرمني خپله پوښتنه وکړئ. مننه ډېرو چې وخت هم راکړو. قاري صاحب موږ مسافرۍ کړو ترکیه کې که نه بیا موږ سره کور کې یو شیه پاتې کېدو لکه موږ به ټول انډیوالي یو ځای کوله نو دا موږ به لکه پیسې به یو ځای کړلې موږ به ټول بیا په یو ځای خوراک کولو هغه شیه به موږ سره یو ځای خوراک کوو. قاري صاحب په دې هکله باندې لږه څه راته ووایه چې دا موږ ته ګناه به پکې نه به لدې عامو خلقو سره احسان وکړي ښه اخلاق ورسره وکړي دعوت ورته وکړي حقیقت ورته په ګوته کړي کوم حرج او مشکل پکې نسته. اما د دوی په منځ کې ژوند او زندگی کول دا نسته دا به نه کوي او د دوی خوراکونه دا به نه کوي. اما له تاسو سره یو چې تاسو خپل خوراک کوي او دوی خوراک ورکوي هغه بیا پروا نه کوي کوم مشکل نسته. الله مو جی هغې لکه د تختی بیا سرکار مهرباني تاسو څه پوښتنه لرئ؟ سرکار صاحب وایه. سرکار مایک مخلاص کړئ. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله.
نه بس تاسو بیان مې اورېده هغې ته ناست وم خو د ملګري کالټکس راواچو ځکه راوخته مننه الله مو سره لوړ کړي قدرمن سي بارک الله فیکم ام اس مهرباني ام اس تاسو مې خلاص کړئ ام اس مهرباني السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام قدرمن سي ولې زمونږ د سعودي عرب په خاوره باندې ژوند کوو مسافر یو او بل زمونږ سره په دیره کې انډیوالان دي هغه چې کوم دي د جمعې په ورځ ولامبي او د سټردام وکړي د هغې نه پس بیا ټیم ورسره وي نو ګیره جوړوي آیا دا ټیک دی یا غلط او بل چې اودس وکړي بیا سیګریټ څکي وي د دې سره اودس نه خرابېږي آیا په دې کې ستاسو څه رویه ده لږ رڼا راته پرې واچوئ منم الله مو مل سي شرکر صاحب قدرمن سي الله مو زړونه درته خوشحاله کړه خبره داسې ده اول خو ګیره وګل په هر حال کې جایز نه ده ګناه لري دوم په ګیره وهلو باندې اودس نه ماتېږي اما دا ځان ته ګناه ده دا کار دې څوک نه کوي بیا په داسې مبارکه ورځ باندې دا ټولې ګناوې دي او سګریټ نو زه نه پوهېږم چې هوا له چا نه وځي که نه وځي نو که چیرې هوا له چا وته چې سګریټ څکوي نو بیا اودس مات ده او که هوا نه وته جینې بیا اودس نه ماتېږي خو په داسې چټل او مرداره خور باندې د په لمانځه باندې نه ودرېږي په داسې حال کې چې د ده خولو سګریټو باندې ککړې وي دی چای ډوډۍ خوري ورسره یا د پلار او د بل چا په مخ کې خبرې کوي نه دی به خولو صفا کوي نو خو د لمانځه دپاره چې الله ته ودرېږي په پاکه خولو په صفا خولو باندې صحیح ده نو داسې انسانان بېادبه